بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم کلاس جنرال ساینس دی. مونږه دې زږي ته ټاپک رارسولی دی فوټوسینتیسیس به نن کوو. که تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ او زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. اوس نننی چې کوم ټاپک دی په اولني یونټ کې فوټوسینتیسیس دې ته ضیاء تالیف وایي او دا د دوو ټکو نه جوړ دی، د فوټو نه او د سینتیسیس نه. نو فوټو لایټ ته وایي، رڼا ته، او سینتیسیس وایي ټو پریپیر جوړول، تیارول. د دې ټاپک ساده پښتو کې مطلب دا دی چې یار دا بوټي د نور د رڼا په موجودګۍ کې ځان خپل خوراک تیاروي او نورو له هم ورکوي. دې ته فوټوسینتیسیس وایي. دغه عمل ته ضیاء تالیف ورته وایي. نو دوی اوس وایي چې لیوز اینډ ادر پارټس اف د پلانټس ار ګرین بیکاز اف کلوروفیل. پاڼې چې کومې دي او د بوټي نورې حصې چې کومې دي دا په رنګ کې شنې، ځکه چې په دې کې بیکاز اف کلوروفیل، د کلوروفیل په وجه، د سبزي نه په وجه باندې. کلوروفیل شین رنګ ته وایي په بوټي کې، په دې پاڼې کې ډېر زیات دي. نو د بوټي پاڼې او نورې حصې، څه حصې به نورې هم د بوټي چې هغه هم په رنګ کې شنې، لکه کیکټس بوټي کې ته تنه وګورې سټیم، نو هغه تنه هم شنه وي. نو وایي دا شنې په وجه د دې چې په دې کې کلوروفیل وي. دا کلوروفیل څه شی دی؟ دا شین رنګ دی، سبزي نه ورته وایي. بیا وایي اټ از ا ګرین پیګمنټ that absorb light energy and is present in the chloroplast of the plant cell. دا کلوروفیل څه شی دی؟ it is a green pigment. دا یو شنه ماده ده. پیګمنټ داسې څیز ته وایي چې بل څیز رنګ کوي. یو ماده یو د هغه نه بیا رنګ جوړیږي. نو دا یو پیګمنټ دی، یو ماده ده او دا شین رنګ جوړوي. that absorbs چې دا جذب کوي light energy د رڼا د طاقت and is present او دا موجود دی in the chloroplast of the plant cell. د بوټي په کلوروپلاست خلیو کې دا موجود دی کلوروفیل. او دا کلوروپلاست چېرته دی؟ دا چې انټرنل سټرکچر اف لیف د پاڼې دننی شکل ساخت ته وګوري، نو په دې کې یو حصه موجود، دغه ته کلوروپلاست وایي. په کلوروپلاست کې دا پیګمنټ، دا ماده پکې او د یو شین رنګ جوړ کړی، هغه ته کلوروفیل وایي. نو دا کلوروفیل ابزارپشن اف لایټ وکړي او دا موجود دی د بوټي په کلوروپلاست سیل کې. بل خبر دا چې it enables the plant to make its own food by the process of photosynthesis. دا کلوروفیل دا کار کوي، یو خو د رڼا جذب کی، د رڼا طاقت جذب کی، په کلوروپلاست کې موجود دي د بوټي په کلوروپلاست سیلز کې. او بل کار دا کوي چې it enables، دا جوګه کوي، صلاحیت پیدا کوي a plant په بوټي کې to make چې جوړ کړي its own food by the process of photosynthesis. په بوټي کې دا صلاحیت پیدا کوي او داسې جوګه کوي چې خپل خوراک د فوټوسینتیسیس عمل په ذریعه باندې جوړ کړي او تیاری کړي. ډیورینګ فوټوسینتیسیس په دې ضیاء تالیف کې په فوټوسینتیسیس کې پلانټس یوز لایټ انرژي. دا بوټی چې دی، بوټي چې کوم دی، نو دا د رڼا طاقت استعمالوي، لکه انوار رڼا فرام د سن، د نور نه، کاربن ډای اکساید فرام د ایر، د هوا نه کاربن ډای اکساید ګیس د پاڼې کې چې واړه کوم سوري سټومیټه دا په ذریعه باندې اخلي، اینډ واټر فرام د سایل، او د ځمکې نه ورسره اوبه اخلي ژیړلو په ذریعه باندې. زایلم چې کوم واړه نري رګونه دي، د هغو په ذریعه باندې پاڼې ته راسي. ټو میک ګلوکوز، او د خوراک تیاری چې ګلوکوز ورته وایي، د ګلوکوز په شکل کې تیاری. ټو میک ګلوکوز، نو ګلوکوز جوړ کړي، اکسیجن ورسره د دې فوټوسینتیسیس په عمل کې چې دا بوټی په ځان خوراک تیاروي، په دې کې دوه څیزونه تیار شي، یو ګلوکوز شو، دغه خوراک شو، اینډ اکسیجن. او زموږ دپاره او د نور ځناورو دپاره یو ګیس تیار کړي چې هغه ته اکسیجن وایي. پوره ریاکشن دا د لاندې ورکړی دی، لکه کاربن ډای اکساید ګیس به شي، د هوا نه به د پاڼو په ذریعه باندې واخلي، ورسره به واټر شي، اوبه به د ژیړلو په ذریعه باندې واخلي، سن لایټ د نور رڼا به کېږي، او کلوروفیل دا شین رنګ، د دې نه به جوړ شي ګلوکوز پلس اکسیجن. ساري. بیا دا خبره کوي چې کاربن ډای اکساید انټر د لیف تھرو سټومیټا. دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی، نو دا د سټومیټا په ذریعه باندې واړه سوراخونه چې کوم په پاڼه کې دغه په ذریعه باندې د پاڼې ته ننوځي. اینډ واټر کمز فرام زایلم ټو د لیف سیلز. او اوبه چې دی، نو دا د زایلم خلیو په ذریعه باندې د پاڼې ته راځي، د پاڼې خلیو ته راځي د زایلم په ذریعه باندې. فرام زایلم، د زایلم د نرو رګونو نه چېرته راځي اوبه؟ ټو د لیف سیلز، د پاڼو خلیو ته. د ګلوکوز پروډیوس از ټرانسپورټډ ټو آل پارټس اف د پلانټ. کم ګلوکوز چې په دې پاڼه کې تیار شي، لکه خوراک چې کوم دی تیار کړه، دغه د ګلوکوز په شکل کې. په نور بر کلاسونو کې دې ته ATP لیکل دی، ایډینوسین ټرای فاسفیټ. نو دا ګلوکوز چې وایي کوم پروډیوس تیار شي ټرانسپورټډ، نو دا لاړ شي ویلیږي، بیا ترسیلي وکړي ټو آل پارټس اف د پلانټ، د بوټي ټولو حصو ته لاړ شي. بیا هغه فلویم تاسو ویل چې نري رګونه دي، په هغه کې کوم خوراک په پاڼه کې تیار شي، هغه د بوټي ټولو حصو ته راسي. نو دا ګلوکوز چې وایي کوم تیار شي، نو دا ټرانسپورټډ شي، ترسیلي وشي، لاړ شي ټو آل پارټس ټولو حصو ته اف د پلانټ، د بوټي ته. د بوټي اکسیجن از السو پروډیوس ډیورینګ فوټوسینتیسیس. د دې فوټوسینتیسیس ضیاء تالیف په دوران کې چې دی، نو یو ګیس دا چې کوم دی اکسیجن، دا هم تیاریږي. پلانټ سیل یوز سم اف د اکسیجن. د بوټي خلیې ځینې اکسیجن دان استعمال کړي په ریسپایریشن، د ریسپایریشن عمل تنفس لپاره. ریسپایریشن داسې عمل دی چې په دې کې ساه لرونکي اکسیجن ګیس اخلي، د اکسیجن ګیس په موجودګۍ کې بیا د هغه په هر یو خلیه کې چې دی، نو کم ګلوکوز دی خوړلي خوراک، نو هغه ماتېږي او انرژي طاقت ترې راوځي، کاربن ډای اکساید ګیس ته جوړېږي. نو د اکسیجن د څه لپاره استعمالوي دا بوټی ځان نه؟ د ریسپیریشن لپاره. چې په دې ریسپایریشن داسې عمل دی چې دا کوم ګلوکوز جوړ کړی دی، دا ګلوکوز خو اوس داسې دی نشي استعمالولی دا بوټی، نو دی بریک ډاون به کوي، دا به ماتوي، نو د هغه لپاره اکسیجن ګیس ضرورت وي. نو دا کوم اکسیجن ګیس چې دلته په فوټوسینتیسیس کې جوړ شو، دا بوټی ځان په خپله باندې هم استعمالوي.
او موږ له ځناورو له نورو ساه لرونکو له هم ورکوي. نو وایي پلانټ سیل یوز سم اف د اکسیجن فار ریسپایریشن. دا پلانټ د بوټي خلیې چې کومې دي دا ځینې اکسیجن د خپل ریسپایریشن دپاره استعمال کړي او ایکسټرا اکسیجن موز آوټ تھرو سټومیټا. کم چې ورسره زیات اکسیجن چې ضرورت یې ورته نه دی ته ایکسټرا یې د بوټي نه د بوټي د ضرورتو نه زیات نو هغه حرکت وکړي موز آوټ بهر ته حرکت وکړي تھرو سټومیټا د دې وړو سرو په ذریعه باندې کم چې په دې پاڼه کې سټومیټا چې ورته وایي. په دې صفحه نمبر 8 باندې دوی بل چې دی نو دا یو ډایګرام ورکړی دی دغه فوټوسینتھیسس عمل ټول په دې پاڼه کې ظاهر کړی دی. دلته وایي چې فوټوسینتھیسس ان ا لیف په پاڼه کې د فوټوسینتھیسس د عمل نو دا څنګه کار کړی دی. نور یې ورکړی دی پاڼه یې ورکړله د نور نه رڼا راغل د لایټ انرژي په دې پاڼه باندې لګېدل ده. په پاڼه کې چې کوم کلوروفیل شین رنګ دی کلوروفیل ان سیلز د پاڼې په خلیه کې چې کوم کلوروفیل شین رنګ دی هغه د لایټ د انرژي ابزارب کړله جذب کړی ده. د دې دا ساخت داسې جوړې دي کلوروفیل ده چې د دې په ذریعه باندې دا ابزاربشن اف لایټ کوي لکه د رڼا جذب کوي. هغه به تاسو بیا ځان نه وایئ چې د دې څه قسم ساخت دی ولې چې دی نو دا د نور د رڼا جذب کوي د بوټي بلې حصې ولې نشي کولی فوټوسینتھیسس. نو د کلوروفیل دا شکل جوړ داسې دی د سټرکچر چې کوم دی دا بیا تاسو په ډیټیل کې وایي ډېره سخت په وجه باندې دا نور رڼا جذب کوي. ورسره کاربن ډای اکساید ګیس واخلي فرام ایر بیا بل ورسره څه واخلي د جرړو نه ورسره واټر فرام سایل د خاورې نه ورسره جرړو په ذریعه باندې اوبه واخلي. نو چې دا درې واړه څیزونه رایوځای شي نو د دې نه څه جوړ شي ګلوکوز پلس اکسیجن. ګلوکوز ته خوراک جوړ شي د ګلوکوز په شکل کې او اکسیجن ګیس ورسره جوړ شي او هغه اکسیجن ګیس چېرته لاړ شي ریلیز انټو د ایر هغه هوا ته لاړ شي او خوراک چې کوم تیار شو ټو آل پارټس اف د پلانټ د بوټي ټولو حصو ته لاړ شي. بیا ځینې خوراک داسې چې هغه په مختلف شکلونو کې انسانان او ځناور هم خوري د بوټي نه. نو دا تاسو له دغه درکړی دی دا ډایګرام یې درکړی دی چې فوټوسینتھیسس د ځایي تعریف دا کوم عمل چې دی نو دا په بوټي کې کیږي. دلته تاسو له بیا درکړي چې all life forms depends on the process of photosynthesis for food and oxygen. د ژوند ټول عملونه چې کوم دي کوم د ژوند ټول حالت چې دي دا انحصار کوي په دې عمل باندې په دې فوټوسینتھیسس باندې. که چېرته فوټوسینتھیسس په بوټو کې نه کېدی نو ژوند به نه کېدی. لکه ټول ساه لرونکي چې کوم دی نو خاص کر ځناورو بوټي که موږ وګورو نو د ټوټل خوراک مونږ چې دی نو دا موږ د بوټو نه حاصلوو. نو که دا چېرته نه وی دا فوټوسینتھیسس عمل په دې بوټي کې نه کېدی خوراک نه تیارېدی نو بیا به د ژوند دا ټول کارونه نه کېدی. نو دا ټول د ژوند د انحصار چې کوم دی د ژوند د کارونو دا په څه باندې دی دا د فوټوسینتھیسس په دې عمل باندې دی پار فود اینډ اکسیجن. ځکه چې فوټوسینتھیسس په دوران کې خو یو اکسیجن ګیس پیدا کېږي چې د ساه اخیستو ګیس دی او فود خوراک پکې تیارېږي. اټ از د اونلی سورس اف اکسیجن آن پلانټ ارث. په ځمکه باندې د ټولو نه صرف او صرف یو ذریعه چې کومه ده د اکسیجن هغه چې دی نو دا فوټوسینتھیسس دی بل څه ذریعه نشته. نو په دې وجه باندې ساینس والا وایي چې تاسو بوټي ډېر کرئ او ډیفارسټیشن د ځنګلاتو کټایي مه کوئ چې اکسیجن ګیس څه سیوا او کاربن ډای اکساید ګیس دا بوټي خوري تاسو ویل چې جذب کوي نو ماحول به هم صفا کېږي او اکسیجن ګیس به ډېرېږي. دغه ځای پورې دا ټاپک پوره دی. په بل ټاپک کې به د خیر سره بیا د لاندینۍ ټاپک کوو.